ښې چارې دوستانو، زه یم ازمری. ما تاسو خوږو اوریدونکو دپاره یو ویب پاڼه جوړ کړې ده په یوټیوب کې چې نومیږي د زمري په نوم. او هغې ویب پاڼه کې ما هدف دا ده چې زه خپله اوریدونکو دپاره ډېر جالبه بحثونه جوړ کړم په دواړو ژبو، په فارسي او په پښتو. کیدای شي په نورو ژبو یې وکړمه، خو پای مې په دغه دوه ژبو اعلان کړې ده. نو غواړم چې داسې نه کوم چې په یوې ویډیو کې دواړه څه بیا هم داسې څنګ په څنګ وایم، لږ ګډوډي کېږي. زه فکر کوم چې زه به یې داسې بېلوم، خو هماغه یو شی به په دواړو ویډیوګانو کې ویل کېږي. نو زه غواړم چې د ساینس په باره کې خبرې وکړم، تاریخ په باره کې خبرې وکړم، کائنات او څه مخلوقات چې دي د مځکې په سر، او بعضې خپلې ښه خاطرې او یا خپل ژوند تجربه چې ما تېره کړې ده هغه به هم تاسو سره خامخا شریکوم. زه پوهېږم چې دا ساده کار نه ده، خو زه به هر اونۍ تاسو ته دا وعده در کوم چې یوه ویډیو به نور راځي، او د ویډیو هغه وخت به مکس 6 دقیقې وي. 6 دقیقو نه به زه پورته نه ځم، ځکه چې داسې ویډیو جوړول ډېر سخته کار ده. ساده ښکاري چې میکروفون راواخله او خبرې شروع کړه، اما دا ډېر ویډیویي کار هم غواړي، نښلول غواړي، ایډیټ غواړي، او ښه ارامه فکر غواړي او وخت. نو زه ګورم که ما سره وخت په راتلونکي ډېر و، نو کېدای شي دا به لږ څه ډېر وم، خو فعلا دا زما پلان دی. نو هیله مند په دې یم چې تاسو ما سره اوسئ، تاسو سره وزمرئ، ښه وختونه او خدای په امان.